بسم الله الرحمن الرحیم. د ننني ویلاګ سره زه یم سید کبیر شاه. خبره به کېږي په اف ای آر باندې. اف ای آر څه شی دی؟ اف ای آر ولې درج کېږي؟ اف ای آر پروسس څه دی؟ دا وخت موږ سره د پېښور های کورټ ایډوکیټ پلوش ارانی موجود ده. پلوش ارانی ته په خپل ویلاګ کې هرکلی ویم. ډیره زیاته مهرباني. پلوشې دا راته ووایي چې اف ای آر دی څه شی؟ اف ای آر ډېر خلک وایي چې یاره معمولي غونته جګړه راشي موږ اف ای آر کوو، تاڼې ته ځو. اف ای آر بیسیکلی دی څه شی؟ اف ای آر اله کېږي چې کله یو جرم سرزد شي، کاګنیزبل اور نان کاګنیزبل اوفنسز په دې کې وي. خو د اف ای آر دا مطلب نه دی چې ته یو چا له سوکم ورکنو ته لاړ شې اف ای آر وکړه. د ډېرو خلکو به دا ګیلې چې اف ای آر مونږ زونو کېږي نه. اف ای آر په هر صورت کې کېږي. دا د هر چا قانوني رایټ دی چې چېرته جرم سرزد شي هلته به کېږي. خو د جرم در سرزد کېدو یا د هغه کرایم کولو نه بعد فوري طور باندې د اف ای آر درج کېږي او دا د ایس ایچ او د انډر چې کوم دی د اتارټي ایس ایچ او نه کم رینک والا دا نشي کولی. که یو جرم د تاڼې نه بهر وشي نو د هغې به څه صورتحال وي. هغه صورتحال کې بیا اف ای آر چې دی هغوی مراسله ولیکي. فار ایگزامپل اکسیډنټ شو یا څوک چا قتل کړل یا سم، نو هغه مراسله بیا ایس ایچ او چې کوم دی په خپلو لاسو لیکلي او بیا یې په تاڼه کې چې کوم دی رجسټر کې چې کوم دی اف ای آر درج کړي. اوس اف ای آر به په کم صورتحالو کې کېږي او په کم جرایم کې به کېږي. د هر جرم دپاره اف ای آر کول ضروري دی ځکه چې د هغه جرم سرزد کېدو سره د قانون ماتېدلو شي. نو د کله چې د قانون ماتېدلو شي نو موږ به اف ای آر کوو. اوس تاسو وګورئ چې په ډېرو کیسز کې اف ای آر چې دی نه کېږي، خو د هغې بیا چې کوم دی حل شته. د هغې په قانون کې زموږ ورته بایسې پیټیشن وایو. هغه موږ کوو د ایس ایچ او خلاف، د هغه تانې خلاف، د هغه جوریسډکشن خلاف چې په کم جوریسډکشن کې یو جرم سرزد شوی وي. خو اف ای آر به څوک کوي؟ اف ای آر یو ترډ پرسن هم کولی شي، یو عام کس هم کولی شي. ضروري نه ده چې جرم تا سره وشو ما وکتو زم اف ای آر کولی شم، زم کمپلیننټ کېدی شم. خو آیا زما په وینا باندې به ایس ایچ او کوي؟ دلته بیا ډېر ریکویسټونه راځي. نو هغه صورتحال کې چې کله موږ بایسې پیټیشن کوو هغه موږ هغه تاڼه هغه ایس ایچ او موږ پرسنل چا سره کار نه، خو هغه کس چې څوک موږ اف ای آر درج کوي هغه ته دا ډایرکشن د کورټ د طرف نه چې بی یو جرم شوی خو ته به عدالت ته دا ثابتې چې جرم د دې نوعیت دی. داسې نه ده لکه دا خو ګوره ته د کورټ ټایم د عدالت ټایم چې څنګه زموږ د پارزو داسې زموږ د تانې زموږ د ایس ایچ او زموږ د دې پاسداریم ضروري. نو اف ای آر دپاره دا خبرې ضروري دي. خلک دا ګیله لري چې یاره موږ تاڼې ته لاړ شو نو زموږ اف ای آر نه کېږي، در څو پورې چې موږ چېرته یا چېرته تعلق نه کتلی یا چېرته بره نه ورته کال نه راغلی. دا خبر حقیقت ده؟ زه خو وایم چې په دې کې حقیقت نشته. خو تاسو وګورئ زیات تر خلکه چې دي نو هغه لږ فورس استعمالوي. لکه دا زموږ یو ذهني دغه جوړ شوی دی چې هسپتال ته ځم، تاڼې ته ځم، کورټ کچرو ته ځم نو خامخا څه ریفرنس به ګورم. خو زه ووایم چې دلته کې څومره اف ای آرز کېږي نو د دې دپاره دا ضروري نه ده چې ته به خامخا ریفرنس ګورې. بس چې ستا د جرم نوعیت داسې وي یا ستا هغه پوهه داسې وي یا ته یو سټیبل کس یې، میجر کس یې. دا نه چې اوس یو ماشوم هم جرم وکړي او هغه تاڼې ته لاړ شي چې ماله رپورټ درج کړه. د ستا د رپورټ د درج کېدو دپاره خپله کرایټیریا پکار ده او داسې صورتحال شته. داسې ډېر زمونږ کمزوریانې دي زمونږ په ډپارټمنټس کې، پولیس ډپارټمنټ کې سپیشلی، چې هغې بیا اف ای آر نه درج کوي او بس لږ دغه کوي که نه اخوا دېخوا کوي. بس بیا پکې ډېرو خبرې ته چې دی نو رشوتونو ته لاړ شي. او ظاهره خبره ده مونږ خپل هغه سیسټم داسې جوړ کړی دی چې چېرته پکې وینا نه وي نو هلته کې بیا کار نه کېږي. نو دا خبره لږ ډېر حقیقت لري. اف ای آر کې معمولی شانتې غلطي وشي نو آیا هغه غلطي دی بیا ولې دوباره نه ویستلی کېږي؟ دی وایي چې نه یاره اف ای آر یو ځل کټ شوی دی موږ هغه غلطي دوباره نه وباسو. د ډېرو خلکو دا ګیلې دي. او خو دې ته به تاسو ګورئ چې کله د دې نه خلکو بیا مطلب ډېر مشکلات خلکو ته پیدا کېږي. د هغې چې کوم حقیقت یې هغه هغې نه لیکلی خو هغه مسله یو بل طرف ته لاړه شي. ګورئ تاسو چې کله اف ای آر کوئ نو هغې کې به تاسو هغه کس چې دی ملزم ټهراوئ چې چا دا جرم کړی وي. که ته اوس یو کس جرم کړی د پوره ټبر دې ورسره واچولو نو بیا ستا اف ای آر کمزوري شو. که د لایټ په رڼا کې یو رڼا کې جرم شوی دی او تا نه دی لیکلی نو دا هم ستا کیس خرابېږي. نو د اف ای آر دپاره دا ضروري دی چې ته کله تصدیق کې او دستخط کې چې او زما په مخ کې یا زما د سترګو په وړاندې دا کار شوی نو هغې دپاره حقیقت ضروري دی. لکه داسې خو به بیا هر چا اف ای آرز کول چې یاره دا چلو شو دا چلو شو یو پردي کس پې نامزد کولو یا به دروغ وینا کولو. د اف ای آر دپاره حقیقت یا هغه تصدیق کول چې او دا هر څه شوي دي ضروري دی. که ته په اف ای آر کې لږ ډېرې خبرې هم الټه سیده وکړې ستا کیس ټول خرابېږي. انویسټیګیشن کېږي د هغې باقاعده او بیا دا ده چې عدالت کې به تا هغه ټول شیزونه پروف کوي. نو په اف ای آر کې چې وخت
په اف آی آر کې چې تاریخ په اف آی آر کې چې هغه کنټنټ کته ولیدو چې د دې کس په مخ کې شوی دی او نوم د بل چا ولیکلو نو واسطه اف آی آر خرابېږي. نو دا ټولې خبرې چې دي دا په ګیلو نه دي، دا د قانون مطابق دي او موږ له پکار دي چې د قانون پاسداري وکړو نو زمونږ باقي چې کوم کیس نوعیت وي هغه کلم نه خرابېږي. دا خو موږ د میل د اف آی آر خبرو کا اکثر له فیمیل زی تانه ته اف آی آر کې هغې سره ډېر مشکلات سره مخ کېږي فیمیل په دې به څه وایي؟ تاسو وګورئ دلته کې په کې پی پولیس ډپارټمنټ طرف نه ډیر زیات چې کوم دي فیمیل چې دي 100 فیمیل کانسټیبل لیډي کانسټیبل په هر یو پولیس سټیشن کې دي نامزد شوي دي. ناظم د تاسو څنګه ول چې شته دی که نه فیمیل پولیس سټیشن مطلب میل سره فیمیل هم ناست دي خو مونږ کله داسې کتلې نه دي په سکرین باندې. دا خو د قانون مطابق هم شته، د پولیس د ډپارټمنټ طرف نه هم شته، د دې نامزدګي هم شته. او تاسو وګورئ په فقیر آباد تاڼه په چمکني کې او په ټاون تاڼه کې چې کوم دي د دې دپاره خپل یو ډیسک موجود دی، وومن ډیسک، او د هغې د لاندې چې کوم فیمیلز دي راځي د هراسمنټ کیسز شي یا د هغوی د کور د جنګ جګړې شي یا د هغوی د ماشومانو کسټډي حوالې سره شي یا معمولی تکرار باندې شي نو هغوی ته راځي دا کمپلینټ ورته کوي او هغوی فوري طور باندې حل کوي. تاسو خبره وکړه چې زموږ د لیډیز ډیر زیات کمی ده، نو هغه د دې وجه نه ده چې زموږ په پولیس ډپارټمنټ کې د لیډیز کمی دی. نو که دا کمی نه وي او دا فیمیلز چې دي په دې فیلډ کې وي نو بیا به دغه ستونزې مخې ته نه راتلې. نو د دې ستونزو د راتلو غټه خبره دا ده چې زموږ فیمیلز دي فیلډ ته نه راځي او هغه د پټان کلچر سوسایټي د وجې نه راځي او بیا موږ په سړو هغه ټرسټ هم نشو کولی. موږ وایو چې یو زنانه به تاڼې ته ځي نو دې سره به څه کېږي. نو ضروري نه ده، موږ له پکار دی چې موږ دغه خبرې چې کوم دي دا هغه ذهني فطور دي دا موږ ختم کړو او چې د کوم دا ایس ایچ او وي انویسټیګیشن افسران وي محرر وي دا ټول هم چې کوم دی میل وي نو زه ماته نه لګي چې دې کې داسې څه دغه خبره شته. خو او ډیر کیسز دا دي ماته خپله راغلي دي چې فیمیلز دي او هغوی ته بیا پیټیشنز ما کړي دي او هغوی اف آی آر نه درج کېږي. د هغې وجه دا ده چې غیر اخلاقي طور باندې هغوی چې کوم دی تنګول کوي. او میل دا ګیله لري چې یاره د فیمیل اف آی آر زر کټ کېږي او د میل نه کټ کېږي، دا څه وجوهات دي؟ نه زه دا ګڼم چې د فیمیل اف آی آرز کم کېږي ځکه چې ډېرې زنانو سره ډېر زیاتیانې کېږي، داسې زیاتیانې کېږي خو هغې اف آی آر نه درج کوي، کمپلینټ نه کوي ځکه چې هغوی ته د دې ستونزو پته ده چې یاره دا څونه ستونزې په دې سوسایټي کې دي. بیا د کور طرف نه پریشر شي او پټان سوسایټي ده نو بیا د پښتون کلچر دا دی چې بله ورځ به پرې روغه کوي. نو زیاتر ښځې چې کم دي نو هغه تاڼو ته ځي نه که ډېرې سختې پرې راشي. خو د سړو اف آی آر ځکه کېږي چې هغه نوم ناموس هم چلوي او هغه ځان سره یو 2-3 بدماشان هم ګرځوي او بوزي یې هم ورپسې او د تعلقاتو په بحاف باندې نو د ښځو نه زیات د سړو اف آی آر درج کېږي. اخرنی لاست کوېسچن کوم چې څنګه تاسو خبر وکړه جرګه وشي روغه وشي بیا هغې نه بعد هم پولیس یو تنګول کوي چې کله روغه کېږي نو هغه خو تاسو د اف آی آر د درج کېدو نه بعد کېږي او اف آی آر چې درج شي او کیس کوټ ته لاړ شي او بیا پکې کمپرومایز کېږي نو کوټ کې کېږي او په سټامپ باندې کېږي او بیا داسې زنانې چې کوټ ته نشي راتلی عدالت ته. نه موږ دا خبره کوو چې لکه جرګه په یو مطلب اف آی آر وشو اف آی آر نه بعد چې کوم د کلي مشران دي هغې پکې جرګه وکړه مطلب جګړه شوي هغه جګړه ختمه کړي هغې بیا تاڼې ته راشي وایي چې راضینامه شو تاسو ځان سره ولیکئ خو هغې نه باوجود چې کوم دی نو بیا داسې پولیس اهلکار شته دی چې هغې هغه محلې ته لاړ شي او هغه کسان تنګ کړي څه لالچ دپاره د هغې خلاف څه کولی شي لږ دا ووایي زموږ کتونکو او جی که کله هم تاسو کمپرومایز کوئ نو هغې کې ډېر جرایم داسې دي چې په هغې کې بیا سرکار نه مني چې دا روغه دي وشي ځکه چې سرکار هم د دغې دفاع چې کوم قانوني دی د لاندې مجبوره دی. اوس فساد فی الارض دی، یو کس راپاسېد د تبر یې راواغستو او چاله په سر باندې ولو د هغه فیملی کمپرومایز وکړي خو سرکار دا کمپرومایز بیا نه مني نو دا ټول خو د عدالت ترو کېږي. پولیس په دې کې بیا هېڅ حق هم نه لري چې کوټ پرمیشن ورکړي او روغه وشي کمپرومایز وشي یا د جرګو په سیسټم وشي یا آوټ آف کوټ وشي نو دغه کیس چې کوم دی دا بیا وایند اپ شي دا ختم شي بیا پولیس په دې کې هیڅ قسم دا قسم دغه نشي او ټرایل دپاره انویسټیګیشن کېږي بیا ټرایل کې وایي چې زموږ روغه شوی دی یا جرګه شوې هغه کاغذونه جمع کړي خو پولیس په دې کې بیا داسې څه سرګرمي یا مطلب د هغوی نه داسې څه مطلب دغه نشي کولی فرمایش جی نو دا غلطه ده. هغې خلاف مونږ ته پکار دي چې مونږ کمپلینټ وکړو پولیس ډپارټمنټ کې یا عدالت کې مونږ کمپلینټ وکړو یا د هغه ځای ډي ایس پي ته مونږ اپلیکیشن وکړو چې باقي سټاف چې دی دا تنګول کوي. ډیره مهرباني دا ایډوکیټ پلوه شرانې کوم چې د اف آی آر په اړه باندې تاسو سره خبرې شریک کړي اف آی آر څه ته وایي اف آی آر پروسس څه دی هغه ټولې خبرې موږ سره ایډوکیټ پلوه شران یو کې ډیره مننه پلوه شران چې تاسو موږ خپل قیمتي وخت راکړو.